دوستانو یو ډیر خطرناک خبر راغلی دی. د نادیا ګل خاوند باندې هوایي فایرنګ شوی دی او دی پکې زخمی شوی دی، خپۍ پکې ماته شوې ده او نور هم زخمی شوی دی. راځئ دا نورې خبرې به در سره د نادیا ګل خاوند وکړي میلو. دوستانو زه په هوایي فایرنګ کې لګېدلی یم او زما دا لاس او خپه مې لګېدلې ده، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او نادیا ګل د بل چا سره یاره نه کوي. دوستانو یو ښځه، یو بې غیرته ښځه دومره بې وفا شي چې هغه خپل خاوند پرېږدي او د بل چا سره ډمخانې ته ځي، ګډېږي. دوستانو دا هغه بې حیا نادیا ګل ده چې ټول عمر سانګ ویلی دی، ګانې ویلي دي، ډمخانې جوړې کړي دي، ویډیو جوړې کړي دي، ګډېدلې ده او د هر قسم کارونه دې کړي دي. اوس یې خپل خاوند پرېښودو او بل چا سره تللې ده او دا خبره یې هم کړې ده چې زه به د خپل خاوند نه طلاق اخلم.